Pernaka kamu Okay. Muhammad Selamat tinggal, selamat datang. Assalamualaikum. Oh, Habib. راغلی سپورت چې وکړو د خیر سره. نو نن جمعه ده، نن د جمعې ورځ داسې ده چې سهار ښه ښایسته لمر ختم وکتله. اوس سپورت دی، د سپورت بعد اوبازي ده داسې یو نیم ساعت قدر. د هغه بعد نو بیا ځو د خیر سره په ټکسي کې و د استقلال مسجد ته، د جکرتا تر ټولو غټ مسجد دی، د جمعې لمونځ هلته کوو. د جمعې لمونځ به هلته راسره وګورئ د خیر سره. نن هلته هم یو او مازدیګر وخواته بیا ځو استقلال مناره ته. استقلال مناره یو غټ پارک دی، هلته هم ډېر خلک راځي. د جمعې په ورځ یو میله یې یووالي، هلته مو هم بیا یو د خیر سره. راځئ د خیر سره. اوس به زه سپورټ خلاص کړم، بیا وبازي، بیا به تاسې په ټکسي کې بیا په جکرتا کې باید یو دوه وارې خو نور ورسو، دا بیا بل ځای نه پیدا کېږي. السلام علیکم. د لو ولې کالي مې اغوستي دي، د خیاط صاحب دا ښایسته یې راجوړ کړي دي، خیر دې وسي. او د لو ولې د دغه دوکانه څخه چې د زین الله خان سره مو رانیوله کالي، ټوکر هلته ډېر ښه ټوکر دی ماشاءالله. په جکرتا کې یو دغه دي کالي، ډېر ښه لوکس ماشاءالله کالي دي. نو دا به اوس اغوندو، ځو د جمعې لمانځه ته. ما کالي وکړه لاندې ګرده د کرار لاندې څخه لوړ کرار لنګ سمه. نو دغه دي اوس د جمعې لمانځه ته ځو په جکرتا کې. د جکرتا د اندونیشیا هغه درګور د غټ مسجد ته د خیر سره راځئ انشاءالله چې ولاړ شو. او دا د لو ولې کالي هلته وروړو چې دغه ښایسته کالي ستا په دا ټول اندونیشیا کې به ځان د بل چا دا خو ما ونه لیدله. راځئ انشاءالله. استقلال په نامه غټ مسجد دی، دغه ته به ورځو. او د دې علاوه به استقلال میدان ته ورځو، هغه ډېر نږدې یو پارک هم دی، غټ پارک. زموږ دپاره به لږ ګرمي وي خو نو خیر، ګرمي به وي خو نو یو ګزاره به وکړو، موږ نه یو اموخته په دونه ګرمي. مسجد ته ځو، غټ مسجد کې د جمعې لمونځ کوو انشاءالله. د جمعې د لمانځه بعد به هلته یو ګړی وظیفه او ذکر و دغه وکړو. نو بعد د هغه انشاءالله به بیا د استقلال میدان ته ورځو. په جکرتا کې ښه پوره د جمعې رش دی، ښه خوند کوي، ښه ټکسي والا منظم سړی دی. خو د دوی دونه انګلیسي نه دی زده لکه د ملیشیا والا مثال. او ترافیک هم دغسې دی لکه د افغانستان ده، بس هر څوک چې هر ځای ځان ځایولی شي پر سړک ځایوي یې، دونه دغه نه کوي. خو یو بل ته احترام کوي، یعنې سپین سترګي نه کوي په ترافیک کې، خو مقصد ځان ځایوي. نو دی دا دی ښه سړی دی او ښه خلک دي، عموما ګرده ډېر ښه خوش اخلاقه او ښه خلک دي، کومک ډېر کوي، د کوشش کوي چې خوشحاله دي وساتي.
زه د سره په ژبه نه پوهېږم نو د ګوګل ټرانسلیټ کاروم او دلته بیا د جکارتا کې نیټ داسې ضعیف دی چې دا بلډینګونه ډېر دي کولي زه اوس انتظار یم درته وایم چې نور افغانستان خلک دي لیدلي دي که یا دی وایي دلته نشته افغانان ډېر اوس ورته هم تا خپله په ژوند کې یو نفر لیدلی دی که یا Pernaka kamo bertemo sese rang sendiri Afghanistan که د افغانستان ده دلته ګوره ट्रैफिक जाम دی عجب بد ट्रैफिक دی د جمعې ورځ هم د لمانځه ته روان یم او دوی ډېر خلک ما دلته ولیدل داسې مکان نه دا په دې کې به یو رواج یا سټایل یوازې یو لاس دی او تو وګوره دیوال یې راخستی دی خټې پرې اچولي دي ګلان یې پر شنه کړي دي عجب کار یې کړی دی او دا یې ولې کړي دي دا دیوالونه یې ولې داسې جوړ کړي دي چې پر دیوال یې خټې مښلولي دي او شان دا په دې چې دلته دا هوا ډېره خیرنېږي موټران ډېر دي نفوس 300 میلیونه انسانان بیخي ډېر انسانان دي نو دوی په دا خاطر باندې دا درختې او دا شینګیاوې او ځایونه بیخي ډېر هم جوړ کړي دي او جوړوي هم هېڅ چانس نه دغه کوي پرېږدي چې یو ځای شین کېدلی شي دوی یې پرېږدي په دې چې دا بیا هوا پاکوي نو دا ګرده ځای مای سره پاکوي هوا سره پاکوي د باران یې پاکوي دغسې اوبه هم ډېرې لري پارکونه وګوره د استقلال مسجد دی او د استقلال هغه پارک یې مخامخ دی چې اوس ورته شو ځان ور نږدې کړو او دا و چې په یې راورسولو فضل دې اوسه داسې $0.5 به کېږي په یو څه کم چې دوی دا سپرونه ولې نه اخواته کوي یو وخت ښه د هغه یې لار ده هنځله ته ورکړې 10,000 یا 20,000 زه به 1,00,000 ورکړمه زما څه میدان نشته Thank you. Okay. پر اخوا مه وځو حذیفه ښه موږ به راووځو د خیر سره Thank you. Terima kasih. Thank you. Tanya hubungan baik, jalinan persaudaraan penuh harmoni. اللهم افتح لي ابواب رحمتك كذا استقلال مسجد د جمعې لمونځ جکارتا
اندونیشیا غټترینه مسجد Hindarilah dia yang mempertajam perbedaan dan cenderung akan saling menggila atau merendahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbu alladziina yad'uuna min dunillah fa yasubbu Allaha adwan." Jangan kamu mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Surah Al-An'am ayat 108. Hadirin jemaah yang mulia, dilanjut mari kita perhatikan sekilas beberapa contoh kehidupan penuh harmoni dan toleransi yang telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika periode Mekah terjalin komunikasi yang baik antara Nabi dengan pendeta Nasrani. Pada saat Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan orang pertama, terjadilah kesesuaian di Arab ketika Nabi SAW. Beliau diajak oleh istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha berkonsultasi kepada Abdul Nawfal, pendeta Nasrani yang merupakan sepupu Khadijah radhiyallahu anha. Pendeta tersebut berbagi pengalaman dan pengetahuan. Sebagian sahabat kembali menikah dari sini, Ethiopia, untuk menghindari gangguan perbuatan Islam yang makin meningkat, dan mereka diterima baik oleh penguasa yang beragama Nasrani saat itu. Bahkan penguasa Nasrani tersebut menyiapkan transportasi laut dan darat untuk para sahabat yang akan bergabung bersama Nabi ikut berhijrah ke Madinah. Ketika keluarga فکری ما فیلم آئی هم شهزادی جکارتا کې لمونځ وسو نو مینوال ډیر دي د یوټیوب نامیان وایي ته یې واکس را سره واخله ته دا ونیسه زه د ده سره حافظ واخلم مستر انور یس ماشاءالله مستر انور from which city? Palu setting up. Thank you. Inshallah. See you inshallah. Assalamu alaikum. Okay. Thank you. Barakallah. Thank you. Your family? Yeah, my son. And my daughter somewhere here. Yeah, inshallah. See you. Salamat. See you. Inshallah. Barakallah fiik. Assalamu alaikum. شرازی چې نور وګورو درځي السلام علیکم وربس وس د پکې سره به لاندې کښینو او لاندې چې کښینو شان را واخلي د پکې سره به لاندې کښینو د خیر سره هلته به د لاندې مسجد هم در ښکاره کو نو یو ډېر غټ مسجد دی ماشاءالله د دوی دا شی خو نو موږ تاسو ته عجبه دی چې دوی نارینه او ښځې چې دي هغه یعنې ډېر پورته کښته کېږي په ښه اخلاقو سره په ښه کالو کې هر ځای د لمانځه ځای و دغه یې اوس ګوره مثال دلته وګوره دا لاندې د وتلو ځای دی نو اوس به ورکښته سو Yang minat silakan. Oleh. Gelap ya? دا اوس شان خرڅوي او کمو ترخی چې دا حال دی درځي او پکې ته سي
پکې تاسې ښه شابس د ښځو ځای چپاته دی د نارینهو ځای لښتاته دی دا در سره یو څه ولې کښېږدو یا هغه موږ پر مځکه نه ایږدو ولې د سوای له لاندې کښېږدم یا یې دلته د دغه چوکۍ سره کښېږده د دغه چوکۍ سره کښېږده ولته یې کښېږده دغه سړي سلام علیکم ولته دا سوای له څنګ ته کښېږده نو دا د جمعې د لمانځه بعد دغه حالات یې ښه ماشاءالله داسې ارام و ریلیکس حالات یې نو دغه یې خلک څوک پراته یې استراحت کوي څوک عکس اخلي او دا ښځې وګوره ته وګوره عجب دا نو ډېر غټ مسجد دی په دا کمره کې نه راځي سم څو زره خلک ځایېږي دلته دا ښځې وګوره په مسجد کې ښځې وینې عجب موږ ته غیر عادي کار دی ته دا وګوره تاریخ کې به دې نه لیدلي Papa. Vi skal sidde her og slappe af. Hvor skal vi sidde? Du kan sidde her og bestemme selv dette. Nej, jeg sidder med jer. Og du kan også lave ور سوداس تازه کبیر تراسه du skal finde tilbage ind i masjid ور سال تر تو چوداس چیرې تازه کیږي ښه او بل خبره دا ده چې دوی تور کالي نه اغوندي دونه لکه اوس په اروپا او دا ځایو کې ګرده تک تور کالي اغوندي کوټونه تور کالي تور دوی ډېرې سپین و سره و هر رقم کالي اغوندي ښه دا دی ګوره د چا دپاره قرآن شریف هم پروت دی وګوره د ړندو دپاره قرآن شریف دی دا چې دغسې ګوته پر تېری آیاتونه یې دي دا چې ګوته پر تېری هغه به وایه نو دا به م اودس حتما غواړي نو آیاتونه دي د قرآن شریف ښه دلته به کښېنو دا غټ ماشاءالله مسجد کې Every single province has their own traditions. So now it will be some nikah I can watch and and then they will go home like no food here or ceremony or no hotel or something like that here in mosque. I think because it will be held in the main room, so every jama'ah can watch. Okay. I am looking forward. I think he said 2 o'clock, right? It's not 2 o'clock. It's 1 o'clock. 1 o'clock. Okay. 1 p.m. Okay. So let's see if somebody is coming, then I can enjoy watching and learning about it. Because it will be held in the main room, right? The main room is this room, right? Yeah. Okay. Thank you, brother. What is your name? My name is Muhammad Umar. Muhammad Umar. Thank you. You student here? Yes, I'm senior high school students. Okay, mashallah. YouTuber. I can subscribe here. Okay, YouTube. thank you. You can take and. What's your channel? Ahmad K. I can. You can write. Yeah, inshallah. So we are here today with our brother Muhammad Umar. I have cousin also named Muhammad Umar, and Afghanistan one leader also called Muhammad Umar. You know him? I don't know. Umar. Okay, you can search. Okay, so now we are here in Jakarta's and Indonesia's biggest mosque, Istiqlal Mosque, right? And nice meeting Mr. Muhammad Umar. Salamat Dinga, Salamat Datang. Okay, I show you my YouTube channel, okay? Okay. You ready, guys? Okay.
بسم الله بسم الله بسم How الله. much subscribe? 2 subscribe. No. Zet, anak Arab. Anak Arab, eh. 1 2 subscribe. No, this one here. Yes. Okay. Selamat tinggal, selamat datang. Okay. There you go. See you. Salam alaikum. See you. Subscribe. Oh, thank you. What is your name? Ibra. Ibra. And your name? Rapi. Ata. Romeo. Novan. No one? Novan. Novel. Okay, mashallah. Salam alaikum Ahmad. See you. Salamat datang, salamat tinggal. دا غره کم نور دغه دی اوغه د امام د خطبه ځای دی لوړ منبر محراب دا غسه دا غسه ګولډن میکروفونونه هم دی امام نمبر 1 نو هغه د امامت ځای دی او دغه چې دی د نصیحت ځای دی دا ګرد د اول سب کې عجب خلک دي ته وګوره دا ګرد نومان دي ته وګوره نو دا د شپورا په سویه مسجد دی او یو بل شی چې دی رواج لري هغه د لمانځه بعد دغه پر عربو باندې د کوچني بکسونه د سره پوری وي دې ته پیسې وراچي موبایل پې کولای شي دا سور پوری وي دا دروغ سره پرې کشي انو دې ته پیسې وراچي په هر حساب کې یو دانه یې دا رسي نو د دې د پاره هم دا ټوریسټي ځای دی معنا چې خلک د لیرې څخه راځي عکسونه اخلي ویډیو ته کوي لکه زه چې تاسو ته ټایپوم ورته عجبه معلومیږي چې دا اوس څنګه غټ مسجد دی او تاریخي مسجد دی او ښه مسجد دی نو او بل خبره چې دا اوس دلته په دغه ځای کې نکاح تړل کیږي پر 2 بجې اوس لاس کم 2 بجې دي نو پر 2 بجې زه هغه ته انتظار یم د نکاح ته چې دا نکاح وتړل سي دا هم در ښکاره کړمه چې دا اوس څنګه کیسه ده او سره کم کار دی د خیر سره چې په مسجد کې دی دلته اوس نکاح تړي نو نفر ماته ویل هر یو راتللی سي دلته دغه نکاح چې تړي هر یو راتللی سي کتلی سي او دغه کولی سي کتلی سي چې سره کم برخه اخیستلی سي چې سره کم نکاح تړي نو په دا مسجد کې ښځې او نارینه بس ګډ وډ سره ناست دي ساعت یې تېر دی څوک لمونځ کوي څوک عبادت څوک ذکر داسې یو ماحول دی دا د نکاح د تړلو ځای دی او حبیبه ساعت یې تېر دی بیبه دوه بجې سولې انتظار و چې دا ځای دغه کې د واده دپاره یې پروګرام نیولی و نو هغه څوک نه معلومیږي یو 15 دقیقې به لا وګورو که راغلله خلک خو راغلله که نه راغلل نو بیا به موږ لوړ انشاءالله ځو د باندې به یو پروګرام جوړوو خپله نو چې څنګه کیسه ده خو ښه هواداره او ښایسته مسجد دی خلک ورته پراته دي ښه میلې کوي
Timel. Ji baby. Salam. Salila ding dong to you walila maudi. Wadra lila mau. Oh. يعني وركم دي أغلب خرابة مختكيجي هنزلا یو کمیس نرانی شو د مسجد نوم پر نوشته دی Wait, my friend. Assalamu alaikum. Mashallah. Ya silakan 350. Telu seket. نو دا و د مسجد ماشاءالله ساده څو منزله دی اولتم دیږي شان خرڅیږي او ورته لکه یو رستورانت دی هلته ورځو نو ښه باد چلیږي یخ نسته دونه دا یې د بوټو ځای دی بوټونه سړی دلته ورکوي هغه مخامخ د مسجد پر مخامخ یو غټه کلیسا ده وینې مسجد استقلال مو هم ولیدی اوس په نور بازارونو ځایونه در ښکاره کوو د دوی عجب ښه خولیانې دي السلام علیکم ما ته مه درېږي در دوی چپاته واخه پیسې خو ما ته پرون ډېرې درکړلې ووت ستا پیسې څه سولې خوانزله ته واخه ستا دا ما درکړلې نو ما ته ولې وایه وایه ښار شي هو چپاته Magnet, bisa kira kan? Okay, please. Tasbih, sebokah? Tasbih no, maybe magnet. Magnet. Yeah. How Magnet. much for two? Ini magnet. How much for this one? This one, 10,000? huh? 10,000? 10,000. How much for this one? I'll paket 100. Okay. Okay. Okay, 10,000. Okay. 10,000. 10,000. Okay. 10,000. Okay. Ya, silakan. Okay. 10,000 and 10,000. Okay. Give me Masjid Istiqlal, this one. Yes. Yeah, give me two in Istiqlal Masjid. Istiqlal. Yeah, one here. One here. You have masjid here? Masjid Istiqlal. Yang karet ada Masjid Istiqlal gak ada? Yang karet? Ada. Ada ya? Give me like this, like Yes, okay. Nih, Istiqlal. Oh ya, Yeah, ini. thank you.
Okay, it's enough, it's enough, it's enough. So I will buy this two from you. Oh, this big one I got. Okay, you yes, two. Okay, brother. Two? Yeah, piece? two, yeah. No, It's okay. No, paketan? okay. Two. Thank you. Okay. Selamat datang. Selamat tiga. Oke. Terima Thank you. kasih. Terima kasih. Yeah, yeah. Thank you. دا غو بزور سره دی. یو بل اوبه راواخله نور څه کولا راواخله کولا. Oh. Salam alaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. We have Is have to cook? we have yes. Thank you. Cepat. نو داغه سجامو جوش دی داغه بیا مسجد دی اوغه کیر دغه د کلیسا ده د مسجد وخواته پل جامو جوش دی شان خرڅیږي او ډیر خلک دی راش دی ا کلیسا کڅم د دې اختر ورځ ده مګر هیڅ شامو جوش نسته انسانان هم نسته ګرد چپچ پایدا اخواته نو د جمعې ورځ د معلومدار چې دلته باید راشي او دغه رخصې هم ښه ډېرې دي داسې ټوریسټي ځای نه دی دا دوی وایي درځئ چې رخصې ته کښته سو سلام علیکم رخصې ته نو موږ ځو لږ مخامخ که سم ټوریسټان معلومیږو نوي ښار ته راغلي السلام علیکم